دا یو خور سوال کړی دی چې یو چا راته دا ویلي چې د جنکو له دا غوږونه سوري کول دا ناروا دي، نو چې دا کار روا دی که ناروا دی؟ الجواب، بعض علماو دا خبره کړې ده چې د غوږونه سوري کول زنانو لپاره دا حرام دي. ولې؟ وایي ځکه چې دې سره هغوی ته تکلیف میلاویږي او الله نه غواړي چې انسان ته هسې تکلیف میلاو شي. دا د هغوی یو خبره ده. بل هغوی دا وایي چې دا غوږ سوری کول او دې ته دا والۍ اچول څه داسې ضروري ډول او سینګار خو نه دی چېرې لازم به دا غوږ ته دا شی اچي. خو موږ د دلیل تابعدار یو، موږ د دې نه یو چې یاره بعضو علما دا وایي. بعضو علماو چې دا خبره کړې ده نو د هغوی نه اورېده پکار دي چې د هغوی سره په دې څه دلیل دا د هغوی سره عقلي خبرې دي. که موږ راواپس شو حدیثونو ته او د صحابیاتو ژوند ته نو هغې نه دا خبره واضحه کیږي چې زنانه چې دا غوږونه سوري کوي دا جایز دي او په هغې به د دلیل وښیم. یو دلیل دا دی لکه عبدالله بن عباس مشهور روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې رسول الله وسلم یو پیر د جمعې د اختر خطبه وکړه، نو یو خطبه نارینهو ته وکړه، دویم له کوم ځای ته راغی؟ زنانو ته. فوعظهن، نو زنانې ویرولې د الله نه، نصیحت یې ورته وکړو. وامرهن بالصدقه، ورته وی صدقې ورکوي، د الله په لار کې مال ولګوئ. نو فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن إلى بلال. نو ما ولیدي ګوره عبدالله بن عباس وی ما ولیدي چې دغه زنانو د خپلو غوږونو نه والۍ راغستې او بلال له ورکولې رضی الله عنه، ځکه بلال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه څه ثابت شو؟ غوږونه والۍ استعمال کړې، والۍ چې استعمالوي نو غوږ به ورله سوری کې. یو روایت کې داسې راځي چې فجعلن یلقین تلقي المرأة خرصها وسخابها. خرص په عربۍ کې والۍ ته وایي او سخاب هغه امیل ته وایي چې هغه په دې مرۍ یا په سینه باندې د زنانه پروت. نو زنانو دا راواغېستل الله په در کې صدقه کړه. دا دلیل مضبوط دی که نه دی؟ چې تاسو ته مضبوط ښکاره شو. دویم دلیل په بل والا، عایشه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم ته د هغه 11 زنانو قصه کړې وه، موږ په یو بیان دوه کې بیان کړی و. د 11مې ښځې د خپل خاوند صفت کړی و د ابو زرع، او دا روایت مشهور هم دی په دې باندې حدیث د ام زرع، ځکه چې دا ښځه د خپل خاوند نه انتهایي خوشحاله وه. نو دې څه ویلي وو؟ وی زوجي ابو زرع، زما خاون ابو زرع دی وما ابو زرع، او تاسو ته څه پته لري چې ابو زرع څومره ښه سړی دی. اناس من حلي اذنیه، د سرو زرو نه د کالو نه زما غوږونه ډک کړي دي. ښه سړی دی، نو یو ښه کار یې څه کړی دی چې زما غوږونه د کالو نه ډک کړي دي. نو سړی چې په دې کې څه دلیل دی؟ تاسو ما پوه کولی شئ؟ نو صحیح شو، هغې سوري کړي وو، خو دا دلیل دی په دې چې دا کار جایز دی؟ بارک الله فیک. دا قصه عایشه رسول الله وسلم ته وویل، خو رسول صلی الله علیه وسلم ته په آخره کې دا ونه وي چې عایشې صحیح ده، خو ګورې د ام زرع دا کار صحیح نه و، د غوږونو ته یې چې دا کالی اچولی دي. پوه شوئ که نه؟ په دین باندې پوهېدو دپاره توفیق د الله د طرف نه او تیز ذهن پکار وي. ځکه د علماو ته په دې نظر مه ګورئ چې یاره دوی معمولي کار کړی. تاسو ته دا پته شتي دا ډاکټر او انجینیر او دا پایلټ او دا دوی یو فن سبق ویلی، یو قصه کې لګیایي، او عالم دی به امت ته هره مسله بیانوي. نو دا ګران کار دی چې الله یې چاته احسان کړي. ته به د یو ځینې دلیل پیدا کړې، د بل ځینه به را پیدا کړي. الغرض زنانه غوږونه سوري کولی شي. دا خور وایي چې دا نوی ویسټایل راوتی چې دا بره دا کرچې چې کوم دی دا سوری کوي د غوږ، دا هېڅ خبره نه ده. که بره سوری کوي او که لاندې سوری کوي او که پوزې سوری کوي، دا هم څه خبره نه، خو صرف دوو خبرو ته به کته وغواړي. یوه
چې دې کې د بدکارو ښځو سره مشابهت رانشي. لکه اوس په بدن کې بس ځایونه به داسي چې هغه به د انګریزانو د زنانو عادت وي چې دغه ځای به سوری کوي او هلته به امیل یا والۍ څه شی ورچوي، مسلمانه زنانه به دا چل نه کوي. یا بدکاره فاحشه زنانه چې کوم چلونه کوي، مسلمانه زنانه به یې نه کوي. دویم چې بدن ته پکې نقصان نه رسي. نقصان خو پکې شتي که نه؟ شتي پکې نقصان؟ اخو عام ډول ته یادوي، هغې له زنه زه د غوږونه سوري کول، پوزه سوري کول، وقتي طور تکلیف شتي، داسې خبره نه ده. او ځکه هغه نور علما وایي په دې کې زنانه ته تکلیف دی که نه. د دې به څه جواب کوي د هغوی دا خبرې؟ د هغوی د خبرې جواب ده، د هغوی ته موږ دا وایو چې دا تکلیف چې موږ معمولي دی ماشومې له ورکوو، دا د دې د مصلحت دپاره ورکوو، ځکه چې دا ضرورت لري کالو ته او په کالو سره دا ښایسته ښکاري. نو دا تکلیف معمولي د دې د مصلحت دپاره یې، څه دپاره یې؟ مصلحت دپاره. لکه ته چې ډاکټر ته لاړ شي او په ملا دې دړي هغه تا ته څه وایي؟ ستن. نو په ستن کې تکلیف وي که نه وي؟ خو هغه تکلیف کې ستا دپاره څه وي؟ فایده وي. پوه شوي بې که نه؟